لوبیا دې خوښېږي بچیه؟ خدای خو مهربان دی بچیه. ته ما ته وګوره ژاړه مه بچیه که نه ته ولې ژاړې؟ خدای پاک خدای په خیر کړي. ته مه ژاړه بچیه مه ژاړه که نه. قربان بچیه هر څه خدای خو مهربان دی بچیه. السلام علیکم ورحمت الله. درنو هیوادوالو لطفا هیله لرم چې دغه ویډیو را سره شیر کړئ. له تېرې یوې میاشتې راهیسې یم دغه کور مشر چې کومه زنانه وه ما سره بې تماس کو بالاخره د کور ته راغلي یو. تاسو بې وضعیت وګورئ له حده د دوی غربت تمام ده چې په داسې حالت کې ژوند کوي. نږدې نه انشاءالله ورځو. الحمدلله چې په افغانستان کې دومره د اول الله اوچت دی بیا الله واسطې پیدا کړي دي د هغه دغو جګي کې د یتیمانو په سر لاس دی. نو ما به تاسو ته په هر مانځه کې دوا کوي ډېرې به مې دوا درته نشته دی. زه په خپله راغلی یم دا کور ما نیولی مړ دی ګینې دې ټول مالت کې پوښتنه وکړه دا کور ما په خپله نیولي دا مې خپل بچي دی هغه یتیم دی خو خپل زوی مې جامې ته تللی وس مانځه ته د ګچو کار همدا دی همدغه کور دی. غرمې ته هم څه پخ کړي وو مورې؟ غرمې ته ګاونډیانو ګوپیا نه کړي وه او څه بیماړه شو څه ماړه نه شو او وینه هغلته اوس د مانځه نه جګه شو مموز مې کړی چې تا دروازه وواله. الله دې خپل خاص رحم وکړي. دغه دې ټول هېڅ شی نشته. دا د سترګو نظر نه کمزوری دی سینې خراب ده دی په غوږونو تړ دی داسې جاړي جرابې غواړي ما نه. غرمې چې وخوړه بچیه ګوپیان هم خوړلي دا ډوډۍ ده. ګلپیان هم کور کې پخ کړي وو مورې؟ نه دا مالکانو مالونه دي دوی چې کله ګوپیان ډېر راوړي بیا موږ ته هم خام راکوي. خمال ته راوړي بیا تاسو هم بیا موږ ته مټې پر هم راوړه منډه وریجې هم راوړه د شلو په وریجې دوکاندار نه راوړي دي. زمونږ وړه شته نه غوړي شته هېڅ شی هم نشته. نه وړه شته نه غوړي شته. نو ته بچې وړو پسې ژاړې؟ ښه بچیه خدای به خیر کړي. شپې ته هم څه پخ کړي مورې؟ دوستانو تاسو وګورئ دا د دې خلکو شپنی خوراک دی. شپې ته به دغه وریجې پخوي. د دې ماشوم له سترګو نه اوښکې د څه لپاره توی کېږي دا وایي زموږ په کور کې وړه نشته. ښه په افغانستان کې دومره کوچني ماشوم سره د رزق غم دی او د سره د وړو غم دی د سره د غوړۍ غم دی. بدبختانه په نوره نړۍ کې دغسې ماشومان مکاتبو ته ځي درسونه وایي خپل خپل آینده فکر ورسره وي. خو زموږ بدبختي دا دغسې بې سرپرسته کورنۍ په دې وطن کې دي. څنګه یې بچیه ستا څه شی خوښېږي؟ سایکل دې خوښېږي؟ غرمه دې څه وخوړه بچیه؟ هېڅ شی دې نه دی خوړلی. څه شي ته دې زړه کېږي بچیه؟ لوبیا دې خوښېږي بچیه؟ خدای خو مهربان دی بچیه. ته ما ته وګوره ژاړه مه بچیه که نه ته ولې ژاړې؟ وژل کېږي بې ګناه. خدای پاک خدای په خیر کړي. ته مه ژاړه بچیه مه ژاړه که نه غلی شه بچیه. بچیه دا څه شي دي ده؟ ټیپر دې دې باندې څه کوئ؟ و قربان دې شم بچیه. محمده ستا سایکل خوښېږي؟ تا ته زه سایکل واخلمه. بل دې څه خوښېږي بچیه؟ لوبیا زه به دومره لوبیا درته راوړم چې ټوله میاشت پې وخوري. ښه بچیه ښه بچیه. بس راځئ دوستانو یو دا اتاق دی. تاسو وګورئ دا پلاستیکي درۍ پکې پرته. ډېره بښنه غواړم زه بوټانو سره راغلی یم خو پلاستیکي درۍ پکې پرته. دغه بل اتاق هم ګورو. دا د دوی د اوسېدو اتاق دی. وګورئ دغه یې توشکې دي او دغه یو دوه درې باندې بلستنې او کمپل او دا شیان دي دوستانو. الله دې خپل خاص رحم وکړي. لیله الحمد موږ یو څه ځان سره راوړي دي او همدې خلکو ته بې راوړو. زه راغلی یم بچیه که نه خدای مهربان دی بچیه. خدای به خیر کړي خدای به خیر کړي بچیه. ښه خدای به نصیب مکړه وحدت خدایا صبر کې چې مې ته راوړی دی بچیه. محمده بچیه محمده بچیه دا وګوره څنګه خوښ دې شو بچیه؟ ته کښېنه ته کښېنه ته کښېنه پاس کښېنه بچیه. خدای مهربان دی مورې. الله دا خپله سره واړوه خیر اوس خدای مهربان. اوهو بچي څنګه دی؟ دا خولۍ لږ محمده بچیه ما ته وګوره ته ما ته وګوره څنګه خوشحاله شوې؟ بچیه ځه ځه بچیه داسې تاو که. آفرین بچیه. څنګه دی محمده بچیه بل د چیا خوښېدو؟ لوبیا ما ته لږ وګوره پاس نه غورځي. ځه بل د چیا خوښېدو؟ لوبیا
خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت بل د لوبیا غوښته ته راځه که نه تا ته مې راوړې ته راشه راځه همدلته ودرېږه بچي همدلته ودرېږه ښه بچي څه شی غوښتې ما سره خبرې وکړه غوړي او اوړه خوښته دا د غوړي دا د وریجې دا د اوړه او د کور چې څومره سودا ده الحمدلله دوستانو سودا مو ورته راوړه تقریبا د 10,000 افغانیو پیکیج دی د سایکل په شمول باندې الحمدلله دغه کوچني ماشومانو له سترګو چې اوښکې بهېدې د دې دپاره بهېدې چې زموږ په کور کې اوړه نشته غوړي نشته دی او بلکې هیڅ هم نه تاسو حالت د دوی د کور د وضعیت خپله وکاته دا ماشومان وګورئ په دې ژمي په دې یخنۍ کې د دوی جمپرې نشته په چپلکو کې دوی اوسېږي دغه ماشوم 2 جوړه جامې لري چې یو جوړې په تن دي وګورئ لستونې ورباندې لنډ دي همدارنګه پرتوګ هم لنډ دی خو الحمدلله موږ مرسته ورته راوړې دغه بایسکل هم دغې کورنۍ ته موږ راوړو موږ په ټولو دوستانو باندې غږ کوو چې دغه کورنۍ موږ سره سپانسر کوي د دې خلکو وضعیت له حده ډېر بد حالت کې و واقعا موږ یې ډېر سخت خفه کړي وو خو الحمدلله خوشحاله په دې باندې یو چې همدغې کورنۍ ته مې یو څه اندازه مرسته راوړله دوی بیا وایي 1.5 میاشت په دې باندې ګزاره وشي خو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه کورنۍ موږ سره سپانسر کوي د دوی د کور لوازم ضرور دي توشکې کمپلې هېڅ هم نشته د دې ماشومانو لباسونه دا هېڅ هم نشته دا هر څه باید د دوی وکړو دوستانو دا ستاسو په مرسته کېږي الله یې تاسو ټولو ته خیر درکړي جزاک الله خیرا آخرت کې په خراولې په دې دنیا م الله تعالی دې د جنتو سرداران کې الله دې په قیامت په ورځ باندې د نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم مبارک په خوا کې راوچت کړي الله تعالی دې دا ښېګڼه په آخرت او په دې دنیا په خراولې الله تعالی دې عمرونو کې برکتونه واچوي اوس خو د سایکل پیدا شو ما سره هم نه ځي بچیه خلاص راکړي بچیه خدای په امان دعا کوئ ښه بچیه دعا به ټول بل لاس راکړه سایکل ما نیولی دی یو مچ هم راکړه پاپک هم راکړه لاړم خدای په امان نصیب کړه زلالت خدایه ته پرې مهربان شي ته یې وساتې